خیبر کې یو لوی یهودي تیر شوی دی ابو رافع د هغه نوم. خیبر د مدینې شریفې نه تقریبا 250 کیلومتره لرې ابو رافع. سخته ګستاخي به یې کوله د نبي علیه السلام مبارک په شان کې. خلک به یې راغونډول او هغوی ته به هم د نبي علیه السلام بد وي. کافرو پسې به ته هغه به هم د نبي علیه السلام په حق کې را پارول او سخت ګستاخ. نبی علیہ السلام مبارک یو ځل فرمایل دی ګستاخانه به څنګه چل ورسره کوو. تېره جمعه مې ویلي و چې کعب ابن اشرف یهودي واقعه مې درته بیان کړې وه چې هغه د مدینې شریفې یو صحابي و د اوس قبیلې. مدینه شریفه خو اوس او خزرج دو قبیلې وې. هغه تللی و هغه یې مردار کړی. نو دا بله قبیله چې وه خزرج والا هغې وی یاره ارمان که زمونږ د لاس هم داسې یو کار وشي نو څه خبرې. زمونږ هغه نورو وروڼو خو یو کمال کړی دی که مونږ داسې وکړو. نو عبدالله ابن عتیق رضی الله عنه سره د خپلو ملګرو دا د خزرج قبیلې و. راغې نبي علیه السلام ته وایي د الله رسوله که دې خوښه یې ورپسې به لاړ شو مړ به یې کړو. یاره وایي انه قد آذى الله ورسوله د الله او د رسول ډېره بېعزتي کړې ده. الله او رسول ته ډېر انتهایي ګستاخي کړې ده. نو که دا دې وکړه خو ډېر غټ کار به وشي. صاحب اجازت راکوو اجازت څه دپاره 250 کیلومتره مزل کوي. د نبي علیه السلام د هغه ګستاخۍ انتقام اخلي. د نبي علیه السلام د هغه بېعزتۍ انتقام اخلي او د نبي علیه السلام مبارک په وینا باندې اخلي. 250 کیلومتره کافي مزل دی. لکه سړی چې پینډۍ ته لاړ شو بیا راشي دونه مزل دی. چې دی لاړه انتظار یې وکړو خو چې کله خیبر ته ورسېده د قلا داسې قلا وه چې د دې یهودیانو دی یهودي و د دې به ډېر کورونه و. یو کور به و بل به و بل به و بل به و او د ټولو کورونو نه به یې ګیر چاپېره یو مضبوط دیوال ته وکړي. غټه قلا به وه. هغې کې به یې غټ غټ برجونه جوړ کړي وو. هغې کې به غشو والا ناست و چې په قلا څوک حمله ونه کړي. په قلا کې دننه و بلا کورونو په شلګونو ډېر زیاته. نو د داسې وخت کې ځان ور ورسو د قلا د اخواله ملګرو ته وایي تاسو دقه دی زما انتظار وکړئ او زه پېښه زما کار پېښه به تاسو به غلې ناست یې. ګوره تورې سره مالی جنګول دی. چا په قلا ورتلل او په قلا کې دننه کېدل او بیا د هغه مشر ته ځان رسول دا ډېر ګران کار دی. خو په زړه کې د نبي علیه السلام هغه والحانه محبت دی. اوس زه یاره خو که مړ شم نو شهید بشم او که بچ شم او سړی مې مړ که نو کم از کم د نبي علیه السلام یو ګستاخ خو به مړ کم که نه. ملګرو ته ویل دلته کښېنئ او دې لاړه. نو ماښام و د نور پرېوتو ټیبل کې نور پرېوتی و. نو د قلا د دروازې سره خوا کې لږ غوندې اخواره دیوال خوا کې داسې چلو کړو چې په ځان یې څادر واچوه او کېناسته لکه سړی چې لوی اودس ماتې کوي اودس ماتوي. تیاره ده هغوی خو یې نه پېژني. یو یو راځي قلا ته دننه کېږي یو یو راځي قلا ته دننه کېږي په دروازه باندې او د قلا د هغه لوی دروازې چې کوم دربان دی هغه هم ولاړ دی. یو راځي چا څوک خر په مخه کړی دی لکه قلا ته دننه کېږي بلا کورونه یې پکې څوک خپله روان دی چې ټول خلک دننه شو او د همدقه یې څادر یې په ځانه چولی دی او د اودسماتي په شکل کې ناست دی. هغه ول اواز ورکړه توره یې غاړه کې پټه چولې ده. هغه دروانچي ای د الله بنده که ته قلا ته ننوځې نو ته هم شابه زر راځه دروازه بند کړو. ده خو دا خیال و چې دا زمونږ د قلا څوک ملګری دی که نه. هغه خو نه پېژن چې دا څوک باری دشمن دی. تیاره هم ده بجلی خو نشته راډونه. الله بنده که ننوځې نو شابه ګورې دروازه بندوم. زه ول اواز ورکوي درنم څادر یې زر په تلواره د مخ نه تو کړ او په منډه راغی چې هغه هم پرې پې نه شو ور دننه شو. تیاره ده اوس نور پرېوتی دی ماسخوتن دی. دی وایي چې څنګه ننوتم دننه هم تیاره ده او دننه ډېر کورونه دي پکې او لویه دروازه ده او دروازې پسې بله دروازه ده هغې پسې بله ده هغې پسې بله ده. وایي دا چل مې وکړه چې څنګه ننوتم نو د خرو د تړلو یو استبل و چې کوم ځای خره تړي نو هغې سره خوا کې د اخور سره پټ شوم ځان مې غلی کړ. نو هوښیار خو دومره و چې د خرو د تړلو ځای سره خر خو د خپې نه ځان ساته نو باقي نور څه ته نه شي ویل. او غوی او د دې سره خو هغې خو په ښکرو دی وایي نو وی د خرو هغه خور سره خوا کې مې ځان پټ کړ. غلې غلې ګورم چې دا سړی دا دروازه بندوي نو چې دا چابیانې به دې کوم ځای ږدي.
لاړ یو دروازه بنده کړه، بلې بنده کړه، بلې بنده کړه، چې هغه مرکزي دروازې ته راغی هغې جرنده کړه، خو ځان ته معمولي شمع شونټۍ بله کړې ده. نو داسې یو تاق و په هغې کې میخ و، په هغه میخ کې هغه چابیانې یې ځان دی کړی. دې دپاره یې ځان دی کړی چې که سبا څوک وختي پاسې وځي نو هر چا ته دغه ځای معلوم دی. د بهر نه څوک نه شي راتلی او دا خو په قلا کې دننه دی، که څوک ځان ته ور لړکوي لړکوي به. وایي دا سړی ملاړ شونټۍ مړه کړه وده شو. وایي چې کله زه پوه شوم چې د شپې خو سیسه تېره شوه، خو دونه وایي ما معلومات کړو چې دا کوم د دې قلا د دوی مشر دی ابو رافع، نو دله به دا خپل خلک راتلل او د شپې به ورته قصې وې. پخوا دا ډېر لوی رواج و، قصه ګویي به کېده، هر بادشاه ته یا مشر ته به دا خلک راغونډ شو قصې به یې ووې. نیمې شپې پورې به قصې، اوس خو ټیویګانو ته خلک ناست دي، ابه نیمې شپې پورې قصې وویلې شوې، لطیفې به وویلې شوې، بیا به خلک خواره شو، اوده به شو، بیا به د ورځې 10 بجې پاڅېدل. نو جناب دی وایي چې ما ته اندازه وه چې ده سره خو دا قصو والا ناست دي، چې ښه مې یقین راغی چې هغه قصو والا به د ده نه اوستلي او دی به یوازې. او دا معلومات هم ده کړي چې دی د ټولو نه اوچته چې کومه غټه بالاخانه ده نو دی په هغې کې دی. وایي غلې غوندې ورغلمه، چابیانې مې راواغېښتې او هغه مرکزي دروازه مې کوله وکړه، همې خو بلکل کوله او پرېښوده. او بیا رالم ورپسې بله دروازه چې به مې کوله وکړه نو د دننه نه به مې ځان پسې بنده کړه چې هسې نه څوک خبر شي نو چې ما پسې را رسېدې خو نه شي که نه. نو بیا به مې بله کوله وکړه نو د دننه به مې هغه هم کونډه کړه، نو بله مې به مې کوله وکړه د دننه به مې هغه هم کونډه کړه. ما مطلب دا و چې ما پسې خلک را رسي خو خامخا به دروازه ماتوي، نو که بیا دې ما مړ کړي خو چې هسې نه داسې وخت کې را ورسي چې سړی مې نه وجلې، چې سړی خو مړ کم که نه. یو دروازه به مې د بار نه کولاوله او د دننه نه مې ځان پسې کونډه کوله او چې څنګه هغه له ور ورسېدم د هغه خاص کوټې ته ورنږدې شوم په دروازه باندې. اوس دی وي د خپلې بیبي یې ده او بچي یې دي او ټولو منځ کې پروت دی د الله دشمن. کار به څو صرف دغه د ظالم د بچي کار و چې د نبي علیه السلام خلاف خلک راغونډوه، سکیمونه جوړوه، سازشونه جوړوه، پراپیګنډې ورپسې کوه او د هغه په شان کې خلک راغونډوه او ګستاخی کوه. دا ګټه بدبختي ده. وایي چې څنګه ورنږدې شومه نو ما اندازې نه اوس کوټه کې اختیاره ده، رڼا خو نشته. ما آواز وکړو ابا رافع، ای ابو رافع. اوس آواز مې ځکه وکړه چې دی به ما له جواب را کوي، نو چې زه پوه شم چې دا جواب د کوم ځای نه راغی چې په هغه ځای غدار وکړو. وایي ده ما له آواز را کړه چې څوک یې لکه، بس وایي زه پوه شم چې د آواز خو له دغه ګوټ نه راغی، وایي ورغره مې وال او په توره مې پرې غزار وکړه. وایي چې مې غزار وکړه بچ شو، خو نه لګېده، تیاره ده. وایي چې بچ شو نو وایي زه راروسته شوم او وایي دیم په هیبت کې شو. وایي چې راروسته شوم نو بیا ورغلم اواز مې بدل کړ، هغه مخکني په شان اواز نه بدل مې کړ، په داسې انداز لکه چې زه د دې امداد له رالم. ما ورته وایي چې هلکه ابو رافع څه چل دی؟ وایي چې د ظالم بچی څوک په دې کوټه کې دي، په مې غزار وکړو، وګوره دا څوک دي. وایي پوه شوم چې سړي اواز خو دغه ځای نه راغی. وایي بیا مې ورغر والي او دویم غزار مې پرې وکړو. چې دویم مې وکړ نو دونه پته راته ولګی چې سړی زخمي شو خو بیا بچ شو. وایي چې بچ شو نو بیا مې اواز بدل کړ چې ابو رافع څه چل دی؟ وایي خوارشي سړي وویلم کوټه کې څوک دی. اوس وهونکي قوم دی که نه، خو اواز بدلی چې هغه پوه نه شي، هغه خو دا ګمان به وکړي چې دا زما ملګری دی. سړي وویلم او دې کوټه کې څوک دی. بس وایي ځای مې معلوم کړو چې ورغلی مې وال په دا خېټه مې وله توره کېښوده او مې پې ځان په توره ور وغورځاو او دونه زور مې ورکړه چې د ملا د هډوکې هغه کرچ مې واورېده نو تېره ووتم. وایي چې څنګه راووتم یو دروازه مې کولاوله او وتمه په منډه یې مسکنه. وایي اړو دا مې خیال نو چې یو دروازه داسې وه چې هغې ته پوړی لګېدلي دي، په پوړو به ورخېږي. وایي مې که ځمکه ده. وایي چې خپه مې کېښوده ټس شو چې لاندې پرېوتم. چې پرېوتم دا پنډۍ مې ماته شوه. اوس پنډۍ ماتېدل، خدای پاکه دا سوچ اوس به ځې څنګه؟ وایي زر مې پټکې کوز کړ. پټکې صحابه کې خو الله تعالی یو جوش او جذبه پیدا کړې وه او په هغه خپل پټکي مې پنډۍ وتړله، همې دې تا وکړه او ګوټ ګوټ سره روان یم او دردونه دي چې د حد نه وتې. ملګرو له مې ځان ورسوم. ملګرو یې څه چل دی وکړو؟ مې چې د الله دشمن مې و مړ دی. هغې اوچت کړم چې زه چې دوی مې چې نه یاره ته دلته کوم ځای کېږي؟ هله به ځم چې د ده د مرګ اعلان واورم. د ده د مرګ اعلان چې مې نه اورېدلی نه ځم.
هغې ویل لکه ده چې ځو نه ځم. وایي چې کله چرګبان ټیم شو نو دغه وخت کې د قلا په دیوال باندې سړي اواز وکړه لکه د مړي اعلان چې کېږي. اعلان یې وکړه ای خلکه اعلان وګورئ ابو رافع چې زمونږ یو ډېر مشر دی او لوی تاجر دی او د ټول قوم مشر دی هغه بېګا مړه دی او دې بجې به هغه ته راغونډېږو چې خښې کړو جنازه خښې کړو لکه هغه زمانه کې چې د هغوی څه رواج وایي د الله حمد مې ادا کړ او د خوشحالۍ نه داسې هم چې د هغه خپې په درد روپېدم نه. رالم نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخامخ ورته کېناستم. عبدالله ابن عتیق څه چل دې وکړو؟ چې ګوره دا نه وایي چې سړی مې مړ کړ، دا نه وایي. وایي د الله رسوله د الله او د رسول دشمن الله مړ کړ، د الله او د رسول دشمن الله مړ کړ. صاحب خپه مې ماته ده پنډی ګوره چې خپې هډوکې مات شي قسم دی که څوک قدم وایي ګوتره چا ماته شي چغې وایي فریاد کوي. ویې فرمایل دې خوا کړه خپه یې دې خوا کړه. ویې خپه مې ورته وغځوله او نبي علیه السلام مبارک د خپل لاس کېښود د پاسه او چوف یې پرې وکړو. ویې قسم په خدای چې خپه مې داسې شوه لکه چې اړو درد او تکلیف پې نه راغلی. موجوده شو چې زه ګرځم ایسا نه خپه ټیک ټاک پنډی چې ماته شي اپریشن وکړو رات پکې لګوو پلانکې پې لګوو ډیبری به پې کس کوو نه نه وایي ما به قلبتون دا دې شو لکه چې اړو د سر نه دې باندې اړو درد او بیماري نه راغلی.